دوه نوې جملې زده کوو د الماني ژبې. کله چې موږ تاسو غږ وکړي چې یا موږ چاته وایو ته چیرته یې، په الماني ژبه باندې داسې وایو wo bist du، wo bist du یعنی ته چیرته یې. نو دوستانو دلته تاسو اوس ورته وایي زه کور کې یم، زه په سمت کې یم، زه په ښار کې یم، چې هر ځای کې تاسو یاستئ، مطلب تاسو څنګه ورته وایي. د مثال په طور زه ورته وایم چې زه په حمام کې یعنې سکاوه کې یم. په الماني ژبه باندې داسې وایو ich bin beim Frisur، ich bin beim Frisur. زه په سکاوه یعنې حمام کې یم. فریزور وایي سکاوي ته. دغه لغت ډېر مهم لغت ده. فریزور مطلب حمام یا سکاوه، چې موږ تاسو څوک ورته حمام وایي او څوک ورته هم سکاوه وایي.